د یو داسې مندر ویډیو در سره شریکوم چې په هغه کې د ښځې د شرمګاه عبادت کیږي. دا مندر په کوم ځای کې دی؟ آیا دا کار هندوستانیان خلک کوي او که بل څوک دي؟ تاسو په ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. چېرته هم مزه موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو د یو نوي تفصیل د یو نوي ویډیو نه خبر شئ. درنو دوستانو، موږ ته ویډیو چا راولېږله، خو چې کله موږ په هغې باندې تحقیق وکړو نو داسې معلومات مخې ته راغلل چې موږ ډېر زیات حیران کړو. په دغه معلوماتو کې ویل کېږي چې دغه جینۍ کومه چې په دغه مندر کې ناسته ده، خلک ورځي او د دې د شرمګاه پوجا کوي، یعنی د هغې عبادت کوي. داسې خلک هم په هندوستان کې پیدا کیږي او دومره د جاهلیت حد کوي چې هغوی د دغه یو سیز عبادت هم کوي. یعنی نور خو هر څه پاتې شول، د بوتانو عبادت دوی کوي، د نورو داسو سیزانو عبادت هم کوي، خو اخره کې اوس دومره بې شرمۍ بې حیایۍ ته خبره راغله چې اوس د دغه سیز عبادت کوي. دا کارونه په هندوستان کې کیږي او دا مندر هم په هندوستان کې دی او دا ډېر زیات مشهور هم دی. اوس مهال هو دومره مشهور شوی دی چې خلک ورځي دغلته عبادتونه کوي او د همدغه شرمګاه عبادت کوي. نو دا یو خبر، یو ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. امید لرم چې تاسو به دا معلومات او ویډیو خوښ شوي وي. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو له نورو تازه معلوماتو خبر ساتل کیږي. خوشحالي مو غواړم. بریالي